دا شی دا اوس خو داسې کاروبار نشته یو بل داسې دغه شي محصولات ډېر شوله اوس چا پوښتنه مې ولې ګران شوله دی وایم دا محصول ورکړه موږ د امارت دا غوښتنه کوو چې مثلا د محصول کم کړي د خلک کوم مثلا خو د اختر مو په تېر شي د چا وس کار وکړي چې مثلا پرې کوم شی رانیسي وس یې کار وکړي مثلا پرې کوم خلک استفاده وکړي خلک یې وکړي په دغه باندې ګرانه ده ګورو چې شی اوس راځي په مکات په دغه باندې محصول لري په همدا خاطر سره د اختر نه چې د ګرانه ډېر هم نه ده ګرانه خو بیا هم څه ناڅه ګرانه ده نه چې زیات خلک کار نه لري نو په دې خاطر څه ورته ګرانه پروش کال شی چاریک پاتیا افغاني او په نیوي افغاني او شش کال په 1.5 سل افغاني چاریک په 2 افغاني چاریک شي ولچې پروش کال من په دغه و په 600 افغاني او 1200 کالداري کېدل شش کال په 800 افغاني 2000 کالداري یو من دا ګران شوي دي اوس د کندهار څخه پخوا موټر راتلی په 12,000 کالدارې یعنې چې حساب وکړې 3,500 افغانۍ کېدی د دې پله ما خپله په 10,000 کالدارې رابر کړي دي چې دغه سي 9,000 افغانۍ سي نو دغه په دغه ملک ګران کړی چې پر ملک باندې هلته په کندهار کې پخوا موټر هر ځای پیدا کېدی اوس هلته کمیسیون جوړ شوی دی بغیر کمیسیون موټر نسي راتلی د شګر ښاروالۍ د کال په اوږدو کې د نرخونو د کنټرول په برخه کې خپل په د توان مطابق خپل پرسونل په واسطه باندې د نرخونو کنټرول ترسره کړی دی او په ژمن کې لکه چې تاسو د موضوع یاد کړئ چې د اختر په شپو ورځو کې دغه خوراکي توکي ګران شوي دي د دې علت د وچې مېوې علت دا کېدای شي چې د افغانستان څخه په زیات پیمانه باندې وچې مېوه نورو هېوادونو ته صادرېږي نو کله چې تقاضا ډېره شي د جنس قیمت خامخا لوړېږي نو باید خوشبختانه ووایم چې د افغانستان په تجارت کې دا یو نوښت دی چې د افغانستان محصول په نورو هېوادونو کې خرڅېږي او خلک یې خوښوي او په دې برخه کې موږ بیا هم هڅه کوو چې تر خپل تر وس مطابق او د تجارانو ته د جان راوړلو په اساس باندې چې دا نرخونه لا هم کنټرول کوو او شهرانو ته په سم قیمت باندې دا توکي مهیا کړو. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره